په امنیتي او دفاعي برخو کې د شفافیت د سار د نړیوال سازمان تازه څېړنه ښیي چې د نړیوالې ټولنې له څو کلونو پرلپسې مرستو سره د افغانستان دفاعي جوړښت له خطر سره مخ دی. دې سازمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپل راپور خپور کړ. دغه راپور سره له دې چې د دفاعي چارو د پیاوړتیا په برخه کې د جمهور رئیس اشرف غني فعالیتونه ستایلي، دا هم ویلي چې د دې هېواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه اوس هم له فساد څخه پاک نه دي او ځینې کسان پکې د دولت پر پیسو بهرنۍ سوداګرۍ کوي. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د دې هېواد په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ارګانونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. د دې بنسټ اجرایي رئیس اکرام افضلي له حکومته وغوښتل چې په دې ارګانونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. افغانستان باز هم از نگاه شفافیت و حسابدهی و کنترل خطرات در سکتور دفاعی در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد در دنیا. نیاز بسیار جدی بر از این است که سکتور دفاعی ما غیر سیاسی شود. منابعی که باید به خاطر تقویت نیروهای امنیتی به مصرف برسد به خاطر تقویه گروه‌های سیاسی و جنگسالارایی که در افغانستان گذشته بسیار بد دارن به خاطر تقویه از اونها بالاخره استفاده میشه. که څه هم افضلي د اشخاصو یا کومې ډلې نومونه یاد نه کړل، خو له نړیوالې ټولنې هیله وکړه چې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان چارواکو د شتمنیو په افشا کولو کې له دې حکومت سره مرسته وکړي. دا نوې خبره نه ده چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په فاسدو هیوادونو کې شمیرل کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په دې برخه کې ورته راپورونه خپاره شوي وو. په دې هیواد کې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت چارواکو د بهرنۍ هیوادونو په ناستو کې ژمنې کړي چې د فساد پر ضد به جدي مبارزه کوي. په دې لړ کې جمهور رئیس اشرف غني د کار په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو حکم وکړ او د دفاع وزارت ګڼ تړونونه یې لغوه کړل. افغان چارواکي وایي حکومت د فساد د ورکولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې عالي ادارې د فساد د مخنیوي په مقصد د چارواکو د شتمنیو د ثبتولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت وایي که څه هم دا مبارزه وخت غواړي خو په دې برخه کې به هڅې جاري وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.